د کہانی شروعات د کوان نومې هلکه کیږي کوم چې سار په وخت کې خپل خپل خوب باندې ودوي. هغه ته لکه ونده کې هم دا پته نه وي چې را روانه په 15 منټو کې زما پوره ژوندۍ د بدلیدو واله ده. نو صاحب پولیسان په هغه پسې ور رامات کی او ور پسې را داخل شي. وی کوان بیا ځمکې لرو ولي او هټکړې ورته په زور باندې واچي. هغه باندې غوي د الزام لګوري چې دی وجنه قتل کړي دا خو دی ورته بار دا خبره کوي ما چرته میګي هم نه دی وجلی. بس لکه دار سه یو سورځ مخکې شروع شو. کوان یو کرات مارو هغه هر څه پرې خودلو د ګیمونو والا پځې کې به شپه ورځ ګیمونه کول. د پاغزه کسان د پاره سملګری هم را جوړ کړو کوم چې هم د پشان وزګارانو. ترڅ چې کله پاغزه کې ناس وي نو په موبایل باندې رنگ راشي د چې کله موبایل روچت کی دا تر په وجنه خبره کوي. هغه ته وایي دا موبایل زمانه په دغه ځکه پاتې شي وي زه دا غواړم چې ته مال دا کور ته راوړې. دی ورته لاول انکار کوي زه خو تاسو نه کار نه ما خو کله چې ورته هغه دا خبرو کوي زه به تل 300 روپۍ درکما. نو په دې سر دې د مغزه رضا شو باغی پسې کور ته ورشي. هلته کې پر رسیدو سره دی ګوري چې خبر خو د مخ کې نه کولو دی هغه جنې پوسل خانه کې لامبي. کوان هغه ته کې ورشو هغه جنې ته وایي موبایل مې در لروړ چې ورته وایي د میزه پیسې واخلو موبایل پاغه ځکه کېږي او ته په وخت کې کوان ورته دا خبره هم کوي دا ور کولو مپرک دا غلبه در کړه راشي. په سبب باندې کوان چې کله خپې غم په خپل کمرې کې د بناسب پولیسو پسې غلطي کې ورشو دی گرفتار کی ولې چې هغه جنې اوس قتل شوی و. نو چې کله د کمره ولټي نو باغی کې ورته ستمانچی او چاړه چاکوانه هم ملو شي او دې سری د جنې په وجود باندې ورته د کوتو خاپونه هم ملو شي. نو چې کله دا بلډینګ والا سی سی ټي وي کیمرې ولټي نو باغی کې ورته د تصویران هم مولو شي. صرف په 100 غنټو کې دغه ټوله تصویران په ټول ملک کې خوار شي. هر یو کوس اوس د نفرت را شروع کله چې دې خبر اطلاع د کوان مورته ورسیږي نو غزر تزر تانه ته ورسیږي او پایځي کې پولیسان هغه له خپل جو سره د ملاویدو اجازه هم ورنکي. اوس په سړکونو باندې چې وخل شروع کوي زما زوی بی ګناه دی خو دا یو کس پسند کې دا یقین پوښ شي چې دا جنې قاتل هم دی. دا مور یو وکیل د کوم نوم چې من وي دا خواله ورشو دا مرسته وختل شروع کی هغه ورته هم دا خبرو کې هر یو ثبوت ستاسو د زوی خلاف دی. کله چې دا خبره عدالت ته لاړ شي نو په عدالت باندې پاغه کې تر دې د پوره پرشر جوړ چې هغه زر تزر فیصله ووري. هغه وایي چې دا قتل هم د کړي دی او د قتل په جرم کې د لمو د ټول عمر سزا ورکو. کله سره هغه د هغه سکیورټي والا جیل ته ولېږل شي او دا جیل ته د کوم نه چې د په ټول عمر کې هم نشو راوتلی. چې کله پاغه جیل کې اخو دی خو په ممکن هر طرف ته ورته خطرناک مجرمان په نظر باندې راشي. هغه کې د ګروپ د مشر د کوم نوم چې پالوي په د باندې نظر پروزي دا یو کس دی په زور باندې خواله راوړي. دا ځکه هم دا هر څه ګوري ولې چې هغه تر پته با چې اوس په دې وخل خوري. کله چې پال کسان پاغه باندې راکېږي دي نو په دې سره د هم د خپل ځان د عزت د بچ کولو لپاره پاغه باندې هم گزار وکړي. په سره دا کسان راټول شي او داسې وهل ورکي چې هغه درد ورلا او ډوکو ته ورسي. په ځکه هغه ټوله ګډ هغه له سزا د ورکولو په ځای باندې الټا کوان راګیر کی او په داسې کمره کې واچي کوم ته چې بعد نور رڼا هم نشورانه نه وتلی. په کمره کې هغه دی تقریبا د 10 ورځې پورې بند کی او کله چې دی بار ته روزي نو پال کسان دی یو ځل بیا راګیر کی او در بیا وخل ورکی او دې سره یو داسې انجکشن ورلو وخی د سره وای چې د دماغي حالت تر دې پورې خراب شي. دوی تقریبا په خپل ځان باندې چکونه لګول شروع کی. یو ورځ د مور چې د خپل وکیل سره د سره د ملاقات د پاره شو د خپل ځو حالت ته پام کړو په دې سره هغه زړه مات شي. خپل ځو وای وي ته مکه زه به دا خامخا د زینو باسمه دا نه غواړم چې خلک ماته دی قاتل مور وای. دې پورې دوه سره په کوان کې هم لقونته کې همت راشي او کله چې غدا ځل واپس جیل ته راشي نو دا فیصلو کی چې زه د پال کسانو سره په دې ځکه مقابله کوم. هغه د کاغذونو د ځان د پاره وسته جوړول شروع او یو ځل چې کله بیا د پال کسانو غلطه کې راشي نو دا ځل الټه دی پیرا کېږي. په اخر کې دی په پال باندې هم داسې گزارو کې د سره وای چې هغه به هوش شي. په سبب باندې د وکیل من د سره د ملاویدو د پاره راشي او تر دا خبرو کې ستا مور ته د دنیا نه رخصت شو. ته پر کاغذونو باندې دسخط وکړه چې حکومت هغه کې پازه کې د دومره هم اجازه نه چې د خپل مور په جنازه کې شریک شي. د چې تنه کړه دغه د مرګ په باره کې د پوسو کې نو ورته وای و تر دې د پورې خلکو څنګه کړي وا چې په دې سره هغه تر دې د پورې خفه شو چې خودکشي وکړه. په دغه شپه باندې خپل مور په خوب کې راشي او بیا دې ځان تر نږدې او دغه ورځ نه پس دې دا فیصلو کې چې د دنیا د وړاندې نه خپل بی ګناهي خامخا ثابتوم. په سبب باندې سم د سر په پول باندې حملو کې خو په دې وخت دغه یو کس دل په خټه کې چاکو منډي په سره د جیل عمل زر تزر دې سپټل ته ور روان کی چې بلار کې دې ناسا پر اپاسیو په ګاډ باندې حمله را شروع کی. بیا دغه په ډرایور باندې ستنه کې د بدی خبره باندې چابي مال راکا. په دې وخت دا ګاډي اکسیډنټ وشي د سره وجه چې پاګه کې موجود ټوله کسان زخمیان شي. چې کله دغه ځنه تختیدو والی نو په دې وخت کې ګاډ په تمانچه کې خو بیا ناسا په هته چې کله دا پته لګي چې دی خو بوی ګناه دی خپل تمانچه کته کی کوم بیا زر تزر زنګل ته ورننوزي او په لار کې بیا جامې را واخلي او هغه واچي. اوس د ټول ملک پولیس په دې پسې بګرځېدو شي چې موږ یو خطرناک قاتل تختیدل دي. په لار کې د یو داسې خزه خاون په نظر باندې راشي د کوم چې ګاډه خراب شوی کوم د غسر مرستو کې د کوم په بدل کې چې هغه دی په خپل ګاډي کې راکېنی. په دې وخت د خپل ملک بار روان دی د وجه هغه خپل ګاډي هم ته حواله کړي د پاره چې دی به ځان لخرڅ کوي 100 روپۍ به نه واخلي. تسره چونکې په دې وخت د پټېدو د پاره یو ځای هم نو د وجه په خپل وکیل پسې کور ته لاړ شي. من دله په دغه ځای کې د خپل مور نشانی هم ورکی کوم چې پاسل کې ونه کلیسو او دا خبره ورته هم کوي ته غم مکه زه بس تا کې سوزل بیا ګورم او ستاره
ستا بېګناهي به زه ثابتوم. په دې سره پټ په پټه پولیس ته اطلاع هم ورکړي. کله چې کوان ته د دې خبرې په باره کې پته ولګېږي نو هغه د پولیس د ورسېدو نه مخکې زر ته زر د هغه ځای نه خپل ځان وباسي. چې کله دا ځل خپل د ګیمونو والا ځای ته لاړ شي او په هغه کې په نېټ باندې لږ غونډه کې سرچ وکړي نو دا پته ورته ولګېږي چې د ټول په ټول ثبوتونه زما خلاف دي. یو کس پکې داسې هم شته دی چې بار دا کوشش کوي چې هغه ما بېګناه ثابت کړي. هغه به د په باره کې بار دا خبرې لیکلې چې صرف په 3 منټه کې انسان څنګه قتل کولی شي او د سری د په ثبوتونو کې هم چا ګوتې وخلې دي. چې کله هغه اکاونټ ولټي نو اکاونټ د هیري نوم دی هلک په نوم دا کس کوم چې بده سره شپه ورځ ګیمونه کول. چې کله کس سره د منفذ د برابر شو دا پته ورته لګيږي چې هیري هو پاسل کې وجنې ده د کوم چې اصل نوم پول دی. پول په ځکه د دې خبر نه خبردار کی وې دي چې منیجر پولیس ته د اطلاع د ورکول والدي. بیا کو نه ځان سره روان کې او داسې خوفي زه د بوزي په کوم ځای کې چې بدا یک یوازې اوسېدله. په ځکه بده شپه ورځ په کمپیوټر باندې کار کو. هغه بیا د داسې خوراک کړو کوم چې دی لکه زناور غونډه کې وخري ولې چې بل ها ورځ پورې د ته چرته سي خوراک ملو شوی. د زړه غلط کې د باقي ټیم کسان هم ورسي او دا غټو پټول کسانو کوم چې بده سره ګیمونه کول او اوس د دې مدد لپاره د غلط کې راغلو. پول چې کړه ټول پټول ثبوتونه ته په غور سره پام وکړو باغې کې ورته بل ها کمې په نظر باندې راشي. د چې کله بلډینګ مخامخ د کیمرې ریکارډینګ ته پام وکړو باغې کې ورته بار یو ټرک په نظر باندې راشي. د چې کله ټرک معلوماتو کې دا پته ورته لګيږي چې او چا د کباړخانه نه غشتري دي. کون پټ په پټه هاي کباړخانه ته ورسیږي چې پاغه کې دی ګوري چې دوه کسان لګیا دي او یو غټ ډبې پاغه گاډي کې واچو. چې کله پاغه گاډي په سر روان شي او یو بلډینګ ته ورسیږي نو هغه بلډینګ د ډېر غټ د ډرامو والو خيږي. چې کله غټ ډبې کولو کې نو باغه کې ورته هم دا غلاش په نظر باندې راشي او د چې کله بیا پاغه کې لقونت کې سار شي نه ګوري تلته کې خو سه ایجنټان رالل هولته کې جلدي ثبوتونه پرې خوتل د پاره چې دا قتل مونږ په بل چا باندې ورواړ. په دې وخت کې دا پته لګيږي چې ټول هر سره شاته نه څوک بل څوک نه بلکې هم د وکیل من دی او دغه اکټر قاتل څوک بل څوک نه بلکې د غټ بزنسمن لور ته کوم چې دا کیس من ته حواله کړی دی. د من په کور کې بخوفي کمره هم موجوده و. هغه کې د سر یو طاقتور کمپیوټر موجود و د کوم په ذریعہ سره بچی ته بیګونه او غریب خلک را پیدا کول. د پاره چې مونږ په یو جالي کیس ورواړو او هم په طریقې سره هغه مونږ په جیل کې وردن نکو. د داسل شونو مې وجنې ملوش کوم چې په دې وخت کې ځان نه هم نه خبره خو کان پاغه کې هبل حد تصویرانو باسي. ټول چې هغه تصویران سکین ګوندا په ورته لګيږي چې د ګوتو خاپونه خو د شونو مې جنې دي. فصل کې د من کسان په شو بس کور ته تری وغه به هوش کړي و داغه نه پس دغه نه ویخته وینه هم غستري بادي د پاره چې ټوپ ټول ثبوت رم پاغه کې پرېږدو په کوم ځای کې چې قتل شوی دی. اته پس بیا شو ته یو کس رنګ راشي هغه هم کور ته روغواړي په کوم کې چې ها قتل شوی. کوم د مخکنه په شو پس ګرځیدو چې هغه په دې سر د مخ سر دی ور لاواز ورکی خو دې مخ کې د ورته خبره کړي و پازه کې یو کس راشي دا ور سر په موټر سایکل باندې کې کوم باغې په شاته ور روان شي خو بلار کې هغه د گاډي خراب شي. په دې وخت کې پول سر د خپل کسانو غلطه کې ورسیږي. پاسل کې پول هم په ساز طریقې سره دغه جیل بار تر راوتلو. خو بیا کو نزان سره روان کی او د بدل د غستو د پاره خو فیزه ته راولي. په دې وخت کې پول زر تر خپل ټیم له اطلاع ورکړي او چې هغه ته کې ورشي او دغه درو د فدې په غستو سره پول خپل گاډي روان کی او دې پکې دغه ځنه روچت بلار کې پول تر دا خبرو کې وستا د مور په نیکلس کې یو ټریکر لګیدل دي او دا ټریکر چابل چانه بلکې ستا وکیل من ته پکې لګولې دي. سره وایي چې ستا لوکیشن په بار کې د مخ کې ناغه ته پته لګي. پرې سره دې پزړه باندې کانه کې دي او د خپل مور اخري نشانی هم وګورځي. چې شو په کې بیا دغه ټوپ ټول ټیم راوځي شي او یو ډرون تیار کړي د پاره چې من ټوپ ټول کور مونږ د دې په ذریعہ سره سکین کوو. چې کله هغه بلډینګ سکین کړو باغ کې ورته واقعي یو غټ کمپیوټر ملو شي د کوم چې دا مطلب دی چې د سره پکې د ټوپ ټول ملک دخل کو ډیټا پرته ده. اتنه بس بیا کون چې کله هي کور ته ورشي دا ځان ټوپ ټول جدي ثبوتونه ختم کی من ته چې کله دا خبر ملو شي نو زر تزر خپل جنټان له دا حکم ورکي په یو بل ځای کې قتل د معاملې را جوړه کې او د نمک چې وی غزه ته ورسېدلی کون دا ټوپ ټول گاډي په بم باندې واډوځي. بل خو دغه مالدار بزنسمن لور هسپتال کې ناسته و ولې چې هغه اکټر چابل چانه بلکې هم دی وچلو او دوی خپل وکیل له دا کار ورکړو چې دا قتل په بل چا باندې ورواړوي. ان چې کله په خپل باندې یو بل ځای تیار کی په دې وخت کې کون د خپل مزغون د کار په غستو سره دغه بزنسمن لور شو غلطه کې روغواړي هغه بیا زر تزر د خبره اطلاع پولیس له هم ورکی. په دې سره پولیس زر تزر هغه گرفتار کی او په دې سره مندازل په خپل مشن کې په مکمله توګه باندې کامیاب شي. کون په خپل باندې خپل وکیل ترنګ ملو کې دا خبره ورته کې یو سماته ستاره ټول حقیقت په بار کې پته لګیدل ده. دې پاسل کې دماغي بیمار هم چې دې په دې سره قول ته خوشاله شي و اخر ماته د خپل ټکر سړی ملو شو. د خبر په دوران کې کون هغه درنګ کی چې په دې سره هغه سخت غوسه ورشي. په دې وخت کې هغه ته پته لګیږي چې خو زما سیکریټری هم چا قتل کړه او دارنګ پاسل کې هغه زما توجه د ګډوډولو د پاره ماته کړ. اوس کونو مغل ته رسیدل او کله چې د خپل خفیه کمرې په اړه باندې ورمنډه کی نو په دې وخت کې کوانه د وختونه اونیسي او بیا په بیرحمه باندې راکې په جګړو کې بیا کمرې ته ورسیږي په کوم ځای کې چې هغه کمپیوټر پروت کوم دغه سیستم هغه ټوپ ټوپ ویډیو غانې روباسي کوم چې په کمپیوټر کې د خلاف پرته وي تاکي د خپل مور ویډیو هم ملوشي په کوم کې چې هغه بار ولاړ وي خلکو ته دا مينت کوي ما سره زما د زوی په روباسلو کې مرسته وکي من بیا په ډیر به شرمې سره دا خبره هم کوي وستا مور په خپل باندې خودکشي نه وکړي بلکې هغه معاملې کړې ده ولې چې هغه په مزه باندې خرج ځان سره او درول او ستا په حق کې روباسه چې دې پورې دوه سره د غصې دراسلې ونی شي او په دې باندې نور هم راکېږي دی بیا په کمپیوټر کې یو اس بي ورته اخلي کو دغه په ذریعہ د ټوپ ټول ثبوت
ټوپکونه هغه ته راړول شروع کړي. په دې وخت کې د پول رنګ راشي کوم چې ورته دا خبره وکړي ستا ټول په ټول ټیم ما راګیر کړی دی او که چېرته زر دلته کې رانغلي نو په دې سره دا ټول به درله مړه کړم. په اصل کې دغه نیکلس ته و چې پول ته دوی د خفیه ځای په باره کې هم پته لګېدلې وه د کوم په ذریعې سره چې اوس دغه ټوپه ټوله ملګري ورله هغه راګیر کړو. د سر چونکې په دې وخت کې ټیم کم و دې د وجې دغه یو اس بي هم په هغه ځای کې پرېږدي او د خپل ملګرو د بچ کولو دپاره په هغوی پسې ور روان شي. من اوس دا منصوبه را جوړه کړې وه چې اوس په دې ځای په یو بل کیس کې راګیرو او دغه کسان اوس د یو بل ځای په را جوړولو کې لګیا شوي وو دې دپاره چې په دې ځای کې موږ دا ثبوتونه پرېږدو چې کوان پکې یو ځل بیا راګیر کړو. بل خوا پول په هغه ځای کې په یو کس باندې ډز وکړي خو په خوشقسمتۍ سره دغه نښانه ګډوډه شي. په دې وخت کې په هغه ځای کې بجلي لاړه شي چې هم په دغه تیاره کې کون هغلته کې ورسېږي. په هغه ځای کې د خپل کرار ډرون د کار په اخیستو سره د کسانو له هډوکي مات کړي او دې نه پس ټرون خپل ټیم د ځان سره را روان کړي او د ټي وي سټیشن په اړخ باندې ور روان شي. په لاره کې دوی د پول د بدماشانو هم ځان بچ کړي او دې سره د من ایجنټانو پولیسان هم په دوی پسې شوي وي. ځکه په دې وخت کې د ټي وي سټیشن په اړخ باندې ور روان چې من هغوی دا اطلاع ورکړې وه چې کوان او د هغه ټیم یو ځل بیا په شرمونو باندې وشرموي. د ټول نه مخکې هغه ټول په ټول سټیشن ته به برباد او بل خوا پول پټ په پټه لګیا وي او خپل سیسټم یې را شروع کړي وي دې دپاره دغه ټول په ټول چینل زه هیک کړم او د من اصلیت د ټولې دنیا ته ښکاره کړم. ډېر زر پولیس په هغه ځای کې د پول نه علاوه د ټول په ټول ملګري ګرفتار کړي. په ځای کې هغوی کوان هم راګیر او کله چې اوس ټول په ټول ملک ټي وي ګان ته پام وکړي نو په دې سره من سخت خوشحاله شي. اته داسې لګېږي چې په دې سره به دوی زه یو ځل بیا په پولیس باندې ګرفتار کړم او ناڅاپه هغه ته په دې وخت کې دا احساس وشي چې هغه یو اس بي هوله اوس هم زما په کمپیوټر کې لګېدلې ده. اوس د ټول په ټول کمپیوټر ډیټا هم په هغې کې منتقل شوې وه. پول هغه ټول په ټول ثبوتونه راوځي او د ټي وي سټیشن د هیک کولو نه پس ټول ملک دړوان دی نه هغه ویډیوګانې را شروع کړي په کوم کې چې د دې ایجنټان لګیا وي او نقلي ثبوتونه رایوځای کوي. د دې ثبوتونو د کتلو نه پس دغه ځای خلک هم خوفه شي چې په کوان باندې هسې نابیسه الزامونه لګولي. اوس چې کله دا سټیټ په باره کې ټول ملک ته پته لګېږي نو من بیا دغه ځای تښتېدو کوشش کوي خو هغه چې کله په خپل ګاډي کې کېني نو دا پته ورته لګېږي چې هغه ظالمانو خو دې نه سټیرینګ هم لر کړی دی. ډېر زر پولیس هغه هم را ګرفتار کړي هم په هغه جیل کې وردن نه په کوم کې چې پول د مخکې د هغه په انتظار ولې چې هم د وجې هغه یو ځل بیا پولیسانو را ګیر کړی. اوس په هغه ټول ظلمونه دی برداشت کوي کوم چې بعدې نه مخکې کوان برداشت کول. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.